بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عموما زمون خلک د زړه درد کنفیوز کوي یا د کې په شک کې وي چې دا چې د معدې یا د ګیس یا د بدهضمۍ درد دی یا کې دی چې دا د پریشانۍ د ذهني پریشانۍ د پینیک اټیک یا د انزایټي یا د ډیپریشن او د خفګان سره یعنی د سینې دا درد دی. نو د زړه درد یعنی د هارت اټیک درد، د پریشانۍ د ذهني پریشانۍ د ډیپریشن درد، دغسې د معدې د ګیس د بدهضمۍ د پړسوب د دې درد، دا درې وړه دردونه موږ د یو بل نه څنګه بیلولی شو. نو دا د لږ اسانوم. زما نوم ډاکټر شهریار خان دی. زه یو کنسلټنټ کارډیالوجسټ یم او زه اکثر په پښتو ژبه کې د خپل پښتنو لپاره د هیلث یعنی د طب یا د صحت متعلق په اسانو الفاظو کې آګاهۍ لپاره ویډیوز جوړوم. نو د ټول نه اول تاسو ته زه د معدې درد ایکسپلین کوم. د معدې داسې درد وي چې د هغې سره تړلې نورې خبرې وي، لکه یو خو خېټه کې پړسوب وي، ګیس وي، دا اکثر د خوراک نه پس دا تکلیف راځي، دې سره خولې له ترخي اوبه راځي او کله چې مریض ډرکې وکړي یا وګرځي سلګ مزل وکړي یا ډکې متیازې وکړي، دا تکلیف یې اسانېږي ورسره. بل دا درد خاص په یو ځای باندې نه وي، دا خو یو مخکې وروسته کېږي. یو دا درد عموما چې په کوم ځای وي نو هغه مریض په هغه ځای باندې داسې لاس کې اخیستی شي چې یاره په دې ځای مې درد دی یا مې په دې ځای دی، او عموما دا د نوم نه بره او د سینې نه لاندې په دې ځای کې وي. نو د معدې درد سره دا چې کوم تړلي خصوصیات دي نو هغه دا دي چې بدهضمي وي، ورسره خوراک لکه مرچ مسالې ترخه تراوه شیزونه چې خلک وخوري نو دا تکلیف ورته راشي. یاد ساتئ چې د زړه درد هم د خوراک سره تعلق لري، خو هغه بل شانتي وي، هغه درته مخکې به دې ویډیو کې ایکسپلین کوم. نو د معدې درد دا څلور خبرې ضروري دي: خولې له ورسره ترخي اوبه راتله، معده کې پړسوب او ګیس کېدل، د ډرکي او د ګرځېدو سره تکلیف کمیدل، او په یو ځای باندې درد په یو خاص مخصوص ځای باندې چې په هغې باندې مریض لاس کې خوستی شي. دا خصوصیات راځو چې د یری د پریشانۍ د پینیک اټیک د انزایټي یا د ډیپریشن درد څنګه وي او د هغې سره تړلې څه خبرې وي. نو یو خو دغه مریض چې کوم وي دا ریلیټیولی ځوان وي، لکه د نور څه شوګر، بلډ پریشر، غوړ، وزن سیوا، دا خبرې پکې نه وي، عمر یې د 40 نه کم وي، د داسې هسټري وي، مخکې نه مو ته داسې خفګان، پریشاني، خوب نه ورتله، حساس وي، کله اکثر په جړا کېږي، په اسانه باندې جړا په اسانه ورځي، غوسه هم په اسانه باندې ورځي. نو کور والو ته د دا هسټري چې کوم هغه معلومه وي چې یاره ده کې دا مسلې شته. اوس تکلیف څنګه وي؟ د تکلیف پکې یو غټه نښه دا ده چې د دې سره سره یو وجود رپېږي، دې ته ټرمبلینګ وایي، لکه ټول وجود چې کوم دی هغه رپېږي او خوځېږي. دویم دا چې کومې شونډې دي، خوله او لاسونه، دا دې باندې لچ لګېدلې وي، نو دې ته ټینګلینګ وي، یا دا داسې محسوسېږي چې لکه ستنې ستنې کېږي. اکثر تاسو په انزایټي کې چې کس څنګه غوسه وي تاسو کولی دا خوله یې داسې بېواره خوځېږي، نو داسې یو علامات پکې وي، او دې ته ټینګلینګ آف لپس او فنګر ټپس وایي. نو دا لکه داسې وي. یو دا تکلیف پکې په انزایټي او په دغه کې د دغه شیزونو په کنټیکس کې چې کوم درته ما بیان کړی چې مریض ځوان وي، داسې هسټري وي، حساس وي، دغه ټولې خبرې پکې وي. بل دا درد چې کوم دی کله به مریض وي په دې ځای مې درد دی، کله به وي نه اوس په دې ځای دی، کله به هغه خوش شو دا په دې ځای دی. د درد ډیوریشن یعنی دورانیه هم کمه وي، 15-10 منټه دوره وي، بس بیا ټیک شي، بیا چې کوم دی درد او تکلیف راشي. د هغې وجه دا وي چې کله د انسان ذهني طور پر ډسټریکټ شي که نه، لکه کومه خبره چې هغه پریشاني یا هغه تنګ کړی وي، نو هغه خبره ته چې لږ ټایم ته اخوا شي درد هم لاړ شي، لږ هغه مصروفه شي، وایي درد نه ښه شو، بیا درد را پیدا شي، بیا هغه ته هغه تکلیف شروع شي. نو دا درد 15-10 منټه وي، بیا ځي، بیا اکثر چې بله پرې راشي بیا په بل ځای باندې درد وي. نو دا خبرې ورسره تړلې وي. د مریض خوب چې کومه هسټري وي هغه ټیک نه وي، لکه خوب سم نه پوره کېږي، اکثر هغه د شپې یخ وي، نو په بیک ګراوند کې څه سټرس یا څه پریشاني هم ورسره ملګري وي. نو دا ټول شیزونه چې کوم دی پکې وي. د زړه رفتار پکې تیز وي، زړه درزا ورته محسوسېږي. نارملي زړه د هر چا درزېږي، خو د زړه درزا هر چاته محسوسېږي نه. چې کله دا محسوسېدل شروع شي ته موږ پالپیټیشنز وایو، نو دغه مریض ته خامخا دا تکلیف هم وي. یاد ساتئ چې د ذهني پریشانۍ والا درد او د هارت اټیک والا درد دا ډېر نږدې یو بل سره دا تقریبا یو شانتي وي. اوس د هارت اټیک درد څنګه وي؟ د هارت اټیک درد داسې وي چې مریض باندې یره وي، دا درد ډیفیوز وي، دا محسوس داسې کېږي چې څنګه بوج وي یا سینه باندې چا څه ایښي دي. د دې درد ډیوریشن هم ډېر وي، دا مسلسل وي. دا درد د ګرځېدو سره یا د کېناستو پاسېدو سره زیاتېږي، او د دمې سره یا د ژبې د لاندې د ګولۍ د کېښستو سره معمولی ښه کېږي. د دې درد د ټولو نه غټ علامت دا وي چې په دې دوران کې مریض خوځېدی نه شي، مریض د درد په ځای ګوته هم نه شي کېښستی، مریض بس دا لاس داسې ږدي وي ما په دې ځای چېرته درد دی او بوج شانه ته په دې ځای محسوسېږي. دا درد جبړې ته، مرۍ ته او لاس ته خورېږي. په دې کې د ټولو نه غټ علامت چې مریض موږ ته وایي چې زما داسې په سینه باندې درد و، بیا مې ورسره دا جام هم خوږېدله، دا د پکې د ټولو نه غټ علامت دی.
بل په مریض کې د درد یا د هارت اټیک د راتلو څه کوشته هم وي. هغه دا وي چې لکه مریض بلډ پریشر بیمار وي، خاندان کې چاته زړه مسله وي، عمر سیوا وي، وینه کې غوړ سیوا وي، مریض ته شوګر وي، دا داسې علامات دي چې د دې په بنا باندې هغه ته د هارت اټیک کېدلی شي. نو دا ټولې خبرې پکې هم موجود وي. نو په دې طریقه باندې تاسو لږ فرق کولی شي. اوس به کوو څنګه؟ یاد ساتئ چې زما د خبرو دا مطلب نه چې تاسو په کور کې دا تشخیص یا ډایګنوزس کوئ چې دا مسله ده او دا تاسو به خامخا یو ای سی جی کوئ. د فرض کړه چې ته هارت اټیک وي نو پکار دی چې په 10 منټه کې دنه ای سی جی وشي. د هارت اټیک په صورت کې چې کله په ای سی جی کې سفر راشي او یو ډیسپرین ګولۍ هم مریض په خوله باندې اوچکه یو وی خوري، 50% چانس ته چې هارت اټیک واپس شي او هغه چې کوم نقصان کی چې هغه ونه کی. نو دا پکې ډېرې زیاتې ضروری خبرې دي چې یو ای سی جی کول یا د وینې یو ټیسټ کول، د دې بیمارو تشخیص په هسپتال کې کول، دا ډایګنوزس یا تشخیص په کور کې نه کول. نو دا پکې ډېر زیات ضروری دی. کله نه کله نه سبا چونکې جوانانو کې په ځوانانو کې پیغلو کې هم هارت اټیک ریشو سیوا شوې ده. نو ته دغه د پریشانۍ او د ذهني د انزایټي او د ډپریشن درد د هارت اټیک نه کلینیکلی یا په کور کې نشي بیالولی. ته به خامخا ای سی جي کې ځکه زموږ لایف سټایل، زموږ ناسته پاسته، زموږ خوراکونه ټول خراب شوي دي. نو هغه خبره اوس نشته چې دا ځوان دی نو هارت اټیک نشي کېدی. نو یو ډاکټر سره مشوره، یو ای سی جي کول دا پکې ضروری دي. امید ده چې زما دا میسج به تاسو هم خوښ شوي. کوشش وکړئ چې زما دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او زما میسج دا پیغام د نورو خلکو سره هم شریک کړئ. ډېره مننه.